دا د کندهار ښار د مزلیانو کوڅه ده چیرې چې لسګونه کسان له ډبرو څخه په تسبیح جوړولو د خپلو اولادونو لپاره روزي پیدا کوي. تقریبا شپېته کاله کېږي زه په دا کار اخته یم. زه کوچنی دغونه کوچنی یم چې زه لوی شوی یم په دغه کار کې کسب کې. نو زه څوک یې د کوټې سره راوړي څوک یې د لاهوره سره راوړي. والله کې چندانې خوند یې نشته خو نو مقصد ما چې هغه کسب به مجبور یې لاس پاک کړی. ډبرې د دغه شاغه د غرو څخه راوړل کېږي. موږ یې پخپله نه کاږو، دا نور خلک خپل کار کونینده لري هغه یې راوړي بیا پر موږ باندې خرڅوي، په پیسو باندې موږ بیا د هغه ډبرو څخه کار اخلو. نو څوک یې دا سخت یو رقم کې، یو استاد یو رقم کې، یو استاد بل رقم کې، هغه خو نو دا هر چا شخصي نظر دی چې وایي داسې جوړې سي نو بس. دا تسبیح نه یوازې د ننه په هیواد کې مینوال لري بلکې نور هیوادونو ته هم صادریږي. بلخوا دکانداران وایي که څه هم د ډبرو د تسبیح بازار ښه دی خو پلاستیکي تسبیح چې ارزانه هم دی د دوی پر بازار تاثیر کړي او هم یې ډیر خلک رانیسي چې د ډبرو د تسبیح بازار یې کمزوري کړی دی. د ډبرو تسبیح معنا خپل شوقیان لري نه، او اوس چې دی د پلاستیکي تسبیح بازار برابر دی. هغه تسبیح ډېرې استعمالیږي، خلک یې استعمالوي نه. زموږ داسې خلک د وطني ډبرو تسبیح استعمال کړي تر څو چې هم خپل هېواد ته معنا اقتصاد مو پر مخ وربیولي او هم په دې سره زموږ ډېر ځوانان معنا پر کار کېږي نه، خپل د هېواد شی دی. دا مهال لسګونه کسان په کندهار کې په یاد صنعت کې کار کوي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کور دننه سره بهر ته هم د صادراتو زمینه برابره کړي.